دوستانو یو سړی چې به په میاشتو د کور نه بهر و، نو څنګه یو ګاونډي د هغې ښځې سره د بدکارۍ کوشش کولو. دوستانو دغه ویډیو خبرې در سره شریکوم، موږ سره تر اخرې پاتې شي چې د ټولو معلوماتو نه خبر شي. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زما خاوند یو سرکاري نوکر و. کله به موږ په یو ښار کې اوسېدو او څو کاله پس به بیا بل ښار ته منتقل شو. هغې ویل چې د خاوند نوکري مې زما نه لرې وه، نو په دې وجه باندې موږ په یو ځای کې پاتې شو او هلته زموږ تعلقات هم جوړ شو. بیا مې چې د خاوند نوکري بل ښار ته منتقل شوه، نو موږ په هغه زوړ کور کې پاتې شو چې خاوند به مې بیا په میاشتو د کور نه بهر و. هغه وایي چې زما دغلته یو ګاونډی وه چې هغې سره مې ګپ شپ جوړ شو. هغه ګاونډی به مو زموږ کور ته راتله او زه به هم هلته ورتلم. وایي چې یوه ورځ زه د هغو کور ته ورغلم، نو ومې لیدل چې د هغوی په کور کې هیڅوک نشته او ما ډېر اوازونه وکړل، خو زما ملګری په کور کې نه وه. بیا د راوتو په وخت کې د هغې خاوند راغلو او ما ته یې وویل چې کېنه، اوس به ستا ملګری راشي. خو چې کله زه کېناستم نو د هغې ښځې درک نه لګېدو او دا ښځه وایي چې د ګاونډي نیت مې ما ته خراب شو او ما سره یې د بدکارۍ کولو کوشش وکړو. وایي چې ما د هغه نه په یوه بانه او په بله بهانه ځان بچ کړو او ترېنه راووتم. خو وایي چې کله زه د راوتو کې وم نو د هغه ښځه په ډېر بد حالات کې کور ته راننوته. موږ چې ولیدله نو پوښتنه مو ترې وکړه چې ولې او څه چل شوی دی. هغې وویل دغلته یو سړي لاس راواچولو چې کپړې یې هم شلېدلې وې. نو له دغې واقعه موږ ته دغه سبق اخیستلی شو چې هېڅکله د بل عزت سپک نظر مه ګورئ، او که د بل چا عزت ته په سپک نظر وکتلی شي نو دغسې به د هغه سره هم کیږي. دوستانو دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله پامان.